اے بنده الله ستا په توبه باندې څومره خوشحالېږي کله چې ته ګناه وکړې. ډېر قیمتي، ډېر بهترین او ژوند بدلونکی بیان دی. نو راځئ چې ټول یې واورو. خپل ځان مبارک الله څه وایي؟ غافر الذنب وقابل التوب. الله بخونکی د ګناهونو دی، قبلونکی د توبو دی. بخونکی د ګناهونو دی، قبلونکی د توبو دی. خو چې خو ما او تا خو واپس شو که نه، ګیله خو موږ د الله نه نه شو کولی که نه. کولی شو د الله نه ګیله؟ یا الله ملامته کولی شو؟ الله به ما ته وایي او تا ته به وایي چې ما خو ویلي چې زه ګناه م بخم، زه توبه م قبلوم، خو ته را واپس شوی نه یې. ته خو ورځ واپس شه الله ته که نه، او د نن نه واپس شه. وجاړه الله ته چې الله بس نور ختم، نور به زه نافرماني نه کوم، نور به زه ګناهونه نه کوم. او څومره خلک الله ته واپس شوي دي او الله ولې یو ښایسته ژوند هغه توفیق ورکړی دی. یاره موږ سره چې کوم خلک رابطې کوي او څومره ما ته دا خلک کیسې خپلې بیانوي چې مخکې وما دا کول، مخکې وما دا کول، په ژړا شي ورسره، په ژړا شي. هغه د ایمان هغه خون یې څه کړی، هغه ګناهونه هم کتلي، دینداري هم کتلي، نو ځان کنټرول نه کړي، په ژړا شي او سم وژاړي. مخکې زه داسې وم، مخکې زه داسې وم، اوس داسې یم. الله خو تا نه واپس کوي د خپل در نه، خو چې ما او تا خو د هغه در له ورشو که نه. او حدیث کې دا راځي، امام مسلم دا حدیث راوړی دی، دغو کې انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. الله د یو بنده په توبه باندې د هغه چا د خوشحالۍ نه زیات خوشحالېږي چې یو کس په سفر باندې ووتو، په شړه ځمکه کې روان او سورلۍ ورسره ده، او په دې سورلۍ باندې د ده خوراک او څښاک دی. فانفلتت منه، هغه سورلۍ تې څه شوه؟ ورکه شوه. فأتى شجرة، نو راغی یې ونیله او د هغې په سوري کې پرېوتو. یو روایت کې راځي د مرګ انتظار یې کړو. نور خو څه نشته که نه، څه شته؟ هېڅوک نشته. لار ده ته نه معلومیږي، خوراک نشته، څښاک نشته، سورل نشته، بس مرګ ته انتظار. فبینا هو کذلک، د دغه شان پروت دی د مرګ په انتظار کې. خوب له ورغلی چې راپاڅېدو، اذا هو بها قائمه عنده، چې وی کتو هغه سورلۍ خوا کې ولاړه ده. نو د فاخذ بخطامها، د واګونه یې ونیو، سورلۍ ونیو او یا یې پړی راواغېستو. وقال من شدة الفرح، او د ډېرې خوشحالۍ نه ووی: اللهم انت عبدي وانا ربك، یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم. اخطأ من شدة الفرح، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرې خوشحالۍ نه، د ډېرې خوشحالۍ نه چې دی نو خطا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی به څومره خوشحاله شوی. هسې تاسو اندازه ولګوئ که د ده د دې خوشحالۍ نه زیات الله زما او ستا په توبه باندې خوشحالېږي. خو چې ما او تا خو واپس شو هغه الله ته که نه. هغه حدیث دی امام ترمذي راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي الله، حدیث قدسي دی. د زړه په غوږونو یې واورې او نن یې ځان سره تحفه ویسئ، د جمعې د شپې تحفه ده. الله وایي یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، انک ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. د آدم بچیه، ته چې ما رابلې او زما نه امیدونه ساتې، زه راته هم ګناهونه بخمه، هغه هر څه چې تا کړي هغه راته بخمه او هېڅ پروا نه کومه. او چې ته خو هم څه وغواړې د الله نه که نه. یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، لو بلغت ذنوبک عنان السما، د آدم بچیه که ستا دا ګناهونه د اسمانونو ته ورسي که نه، ثم استغفرتني، او بیا دې زما نه بخښنه وغوښته، غفرت لك ولا ابالي، زه به د دا ټول ګناهونه بخښم او هېڅ پروا مې نه وي. کوڅې ووې
بخانه وغواړي توبه وباسي الله دله ګناهونه بخي. بیا وایي یا ابن آدم ای د آدم بچیه انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا که چېرته ته د قیامت په ورځ زما سره په داسې حال کې ملاقات وکړي چې د ګناهونو د ځمکې په اندازه ګناهونه راوړي د ځمکې په اندازه دا ځمکه څومره غټه ده که نه دا د ګناهونو نه ډکه راوړې ماله ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا خو په داسې حال کې د ما سره ملاقات وکړو چې ما سره د شرک نه دی کړی لاتیتک بقرابها مغفره زه به دله دقې د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخښنه درکوم. د دې یعنې زه دا وایم زه دا سوچ کوم کله نه کله خپل ځان سره زه یم که د دې پراخه رب او د دې پراخو خزانو سره او د دې پراخه رحمت باوجود ما او ته د الله د رحمت حقدار نه شو نو موږ به لوی بدبخته خلک یو او د دې هر څه باوجود که زما او ستا ګناهونه ونه بخلی شو ما او تا به ډېر بدبخته خلک یو خو الله ته خو واپسي غواړي که نو خلاصه دا ده چې د مؤمن بنده خوی څه دی د ګناهونو نه بعد الله ته واپس کېږي او وخت په وخت او لازم نه دی چې ګناه به شي وي ما ووی چې کله سړی د توبې تجدید کوي توبه نوي کوي او اخره کې دا خبره ساتي منګه ځای په ځای د توبې شرطونه ذکر کړي دي که دا غواړي چې توبه الله ستا قبوله کړي نو د هغې دپاره یو شرط دا دی چې دا توبه به خالص د الله دپاره وي ځکه چې الله هغه عمل قبلوي چې هغه خالص دویم یو شرط دی چې هغې ته شرط حالي ویلی کېږي شرط حالي یعنې په هغه وخت کې دا ګناه پرېښوده یعنې داسې توبه الله نه قبلوي چې ته توبه وباسي له دغه ګناه نه او هغه ګناه کې اخته نو دویم کار به څه وکړي دا ګناه به پرېږدي دریم شرط دی دې ته شرط ماضي ویلی کېږي دغه حالي و حالي یعنې هغه وخت کې ماضي تیر شوي وخت کې او هغه دا چې کومه ګناه د نه شوې ده ماضي کې په هغې باندې ندامت او خفګان او چې ته په عمر له پښیمانې او یو حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم امام احمد راوړی امام ابن ماجه هم راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ندامت توبه ده واضح ده چې ته په ګناه باندې پښیمانې او نادم یې خو دا ځان له توبه ده که نه ته یعنې الله ته واپس شوی چې یاره بیا به زه دا کار نه کوم او الله زموږ نه دقه خوښوي چې موږ په ګناه باندې پښیمانه شو عمر له چې دا ګناه رایادې چې ستا زړه خفه شي چې یاره ما نه دا کار ولې شوی څلورم شرط دې ته علما وایي شرط مستقبل ده د مستقبل شرط دی او هغه دا چې را روان وخت کې به عزم او اراده کوي چې زه به دا ګناه بیا نه کوم نو یو حالي شو یو ماضي شو او بل څه شو مستقبل حال کې به څه کې دا ګناه به پرېږدي ماضي څه چې شوي دي په هغې باندې به پښیمانې او مستقبل بیا به دا نه کړي پنځم شرط دا دی چې دا توبه به په هغه وخت کې ویستی کېږي چې کومه زمانه کې توبه قبلیږي او هغه نور د مغرب د راختو نه مخکې او دویم امام احمد امام ترمذي چې حدیث راوړی چې الله توبه د بنده قبلوي چې څو پورې روح مرۍ ته نه رسېدلي شپږم شرط چې دی هغه دا دی که چېرته دا کومه ګناه چې تا نه شوې ده په دې کې د بندګانو حق وي نو هغوی ته د هغوی حقوق واپس کول لکه یو سړی د غلا یې کړې ده او اوس توبه وباسي د غلا نه نو دغه وروستني شرطونه دي یو پکې زیاتي شرط څه شو هغه مال به واپس کوي او دې شه پسې بیا څه الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کول د نن نه د اوس نه الله سره وعده وکړي لوز وکړي چې موږ نوی ژوند شروع کړو او وخت په وخت الله ته واپس کېږي وخت په وخت الله ته واپس کېږي او دې ته صبر مه کوئ چې ګناه به رانه کېږي بیا به زه واپس کېږي هر وخت الله ته واپس کېږي هر وخت الله ته واپس کېږي الله ته جاړه الله ته فریاد کوه الله به دله یو ښایسته ژوند درکړي الله به دله
داسې ژوند درکړي چې هغه به د رحمتونو برکتونو د دیندارۍ نه ډک کړي. ښه ده او ډېر قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدلو. دغه شان بیاناتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.